سلامونه نیکې هیلې او احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوال یو قاري صاحب راته دغه قرآن مجیدونه ویلي، یو مدرسه ده واړه پکې سبق وایي، تقریبا 93 واړه دي چې هغه دلته کې سبق وایي په دې مدرسه کې. نو هغوی هم دا قرآن مجیدونه راوړل، د دې سره اوس د دې راهیدونه هم پکار دي چې یو شل 15 راهیدونه هم ورسره وشي نو ډېر به ښه. او بل دې مدرسه کې خپل کار هم روان دی د کنسټرکشن. نو چې تاسو دغه ځای د دې سره جرندو کلي کې دا مدرسه ده او په دې باندې کار روان دی. نو هر چا زموږ سره تر خپله وسه پورې کومک کړی دی، خو د سخاکوټ زموږ یو دوه ملګري دي، ځوانان دي، هلکان دي چې هغوی زموږ سره په هر یو کار کې ولاړ دي. دا کار هم هغوی وکړو. نو قاري صاحب د هغوی لپاره دعا وکړي چې الله تعالی د هغوی په ژوند کې هم برکت واچوي او زموږ په ژوند کې. الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله رب العزت دی دا څومره کسان دي په دې مدرسې کې د قرآن مجید څومره تعاون کړی دی، یا نور څومره کار دی په دې مدرسې کې چلیږي، هغوی خپل تعاون کړی دی. الله رب العزت دی هغوی ته د دې پوره اجر او ثواب هغه میلاو کړي. څومره هغوی مشران هغه وفات شوي دي یا په قبرونو کې دي، الله رب العزت دی د دې اجرونه او ثوابونه هغه قبرونو ته هغوی له ورسوي. او چې څومره ملګري دي او نور هم تعاون کوي په دې مدرسه کې هغه کار جاري دی، نو الله رب العزت دی هغوی ته د تعاون کولو هغه توفیق هغه فرما کړي او د تعاون کولو توفیق دی الله رب العزت هغوی ته په دې کې د اجر او ثواب هغه حصه هغوی دپاره وګرځي. او دا هر څه الله رب العزت دی هغوی ته په آخرت کې هغه نور او د رڼا ذریعه وګرځي. او کله چې موږ الله رب العزت وفات کوي نو زموږ په ژبه باندې دا کلمه جاري کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.